السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اکثر خلک دا سوال وکړي چې څه ثبوت موږ لرو د الله سبحانه تعالی د حقیقت لپاره، یعنی چې هغه وجود لري او الله سبحانه تعالی شته دی او موږ باید د هغه عبادت وکړو. زه پوهېږم دوی بعضې خلک فیسبوک کې په ژوند کې خو نه لري، خو فیسبوک کې اکثر دوی سوال نه اچوي او کوشش کوي د خلکو ایمان سوال لاندې راولي، د هغوی عقیده دوی ثبوت غواړي. نو زما په نظر باندې موږ باید دا ټیبل بېرته بیا تو کړو، هغوی نه پوښتنه وکړو چې څه رقم ثبوت ته غواړې چې هغه به تا قانع کړي د الله سبحانه تعالی دپاره، ځکه دا ثبوتونه چې موږ کوم لرو دا د قناعت بخش نه دي. لکه ابن تیمیه رحم الله د 11 سنچري ټلویزیون دی او ماشاءالله ډېر ښه عالم د دین پاتې شوی دی، هغه وایي کم ثبوت دوی غواړي. نو زما په نظر اول ته ورته ووایه چې څه شي ته دې ته راوسې چې ته ووایې چې خدای نشته دی، او بیا سوال ته وکړه څه شی به تا قانع کړي. که ته وایې تا ته کوم دروازه خلاص شي د اسمان نه او اواز ته وشي زه خدای یم زما عبادت وکوه، ځکه قرآن کې آیت دی که موږ دوی ته دا کار وکړو نو دوی به ووایي چې زموږ فکر یا موږ لیونیان شوي یو، ځکه موږ داسې فکرونه کوو اصل دا حقیقت نه دی. خو زما په نظر دوی مې بېرته پوښتنه وشي څه رقم ثبوت ته غواړې چې ته قانع شې دلته الله سبحانه تعالی شته، ځکه ثبوتونه شته دی. موږ په دې پوهېږو چې هر څه شروع شوي دي، چې په ساینس کې ورته کازالټي وایي. نو چې کله هر څه کاز شوی دی یعنې شروع شوی دی د هغه شروعونکی څوک دی، نو بیا بحث وکړو په دنیا باندې او په دې ډیزاین باندې، ځکه دا کمپلیکس او دغه یونیورس دغه جهان چې موږ لرو چې کوم ټول په جوړ شوی دی په قانون باندې، قانون د فیزیکس او ګریویټي او کیمستري، نو د دې قانون جوړونکی څوک دی باید موږ پوه شو. نو همدغه باندې بحث وکړو، ځکه الله سبحانه تعالی په قرآن کې هم چې سورې فصل سوره نمبر 1 کې چې سنوریم بیاتهم چې موږ به ورته ډېر زر خپل آیاتونه ښکاره کړو په د دوی په خپل ځان کې او په هورایزن کې، چې تر څو دا ته واضح شي چې دا حق دی. زما په نظر لنډو مې اقدام که څوک هم د الله سبحانه تعالی حقیقت وجود سوال لاندې راولي، زما په ځکه مې سوال وشي ته څه شي جوړ کړې، یعنې چا تا دا وجه درکړه چې ته دا سوال وکړې. دویم دا ورته ووایي ته څه رقم ثبوت غواړې ته تر څو تا ته قناعت درکړه شي یا تا ته قناعت بخش وي چې ته ووایې چې الله سبحانه تعالی شته او د هغه باید موږ عبادت وکړو. هغه نه به سره بحث وکړو چې څنګه هر څه شروع شوي نو کائنات چا شروع کړي دي، او د باندې ما ډېر غټ بحث کړی. ته کولی شې زما بل ویډیو ګورې یوټیوب چینل کې، یا زه به انشاءالله دې نه لاندې لینک واچوم یا به وروسته د فیسبوک پیج کې واچوم. ما فیسبوک کې اوسېږه، نو هغه لینک کې ما یو ورکشاپ ورکړی په ننګرهار ښار کې چې هغه ورکشاپ و د خدای حقیقت او د اسلام جواب الحاد ته ملحدینو ته. نو هغه وګورې انشاءالله تا ته به جواب لنډ سوال پوښتنه ته وکړه څه شی ته جوړ کړي چې دا پوښتنه وکړي چې خدای نشته دی. دویم تا ته به څه رقم ثبوت موږ درکړو ته به تر څو قانع شي چې الله سبحانه تعالی شته دی. دریم بحث وکړو چې هر څه شروع شوي دي نو کائنات څنګه شروع شوی دی او په کوم دلیل کائنات شي. فقط او فقط په یو دلیل راتلی شي چې د شاته یو عقل و، عقل د ډیزاین و او ډیزاین نه بیا کائنات منځته راغلی دی او د خالق الله سبحانه وتعالی دی. السلام علیکم.